صاحب مبارک فیض او برکت یو دا عقیده د اهل سنت والجماعت هغه ټول عمر په عقیده د اهل سنت والجماعت باندې غیرت یې کړی دی ویاړ یې ورباندې کړی دی او په دې باندې ولیاړو او په دغه عقیده باندې هغه کله د چا سره کمپرومایز نه دی کړی چاته کافر نه دی ویلي چاته بددینه نه دی ویلي چاته دا نه دی ویلي چې ته د اسلام نه خارج یې خدای خلقو ته ضرور ویلي چې د ما د عقیده دا اصل دین او اصل اسلام او اصل قرآن همدغه د ما عقیده ده دا مونږ هم وایو د هغه چې کوم تعلیم دی او وراثت دی هغه عقیده د اهل سنت والجماعت ده او دویم د هغه چې کوم میراث دی هغه دی ښه اخلاق ښه اعمال ښه عادتونه دا د هغوی وراثت دی حضرت جنید بغدادي صاحب نه چا پوښتنه وکړه چې که چېرې د الله دین ته په دوو ټکو کې بیانې څنګه به بیانوي هغه ورته وفرمایل چې د الله دین کې په دوو ټکو کې زه بیانومه ابدایي چې العظمة لأمر الله والشفقة على خلق الله د الله د حکم تعظیم په ځای باندې راوړل دا یو خبره او دویم دا چې الشفقة على خلق الله د الله چې کوم مخلوق دی د الله چې کوم بندگان دي د هغوی سره نرمي کول شفقت کول مونږ والد صاحب اکثر وي چې زمونږ د طریقت دا لار چې ده دا دلسازي ده دلداري ده او دلجویي ده د خلکو زړه ساتل د خلکو زړه خیال ساتل او د خلکو دلجویي کول دا د مونږ د طریقت لار ده په دغه باندې الله دا وکړه چې مونږ او تاسو قائم او دائم او هغوی مبارک صاحب مبارک نه ما بار بار دا اورېدلي دي چې څوک دا غواړي چې د ولایت په لاره باندې روان شي د ولی جوړېدل څه آسان کار نه دی خو د ولیانو سره چې څوک مینه لري دا ډېره لویه خبره ده چې اولیاو سره څوک مینه لري دا ډېره لویه خبره ده یو ولی الله یو صاحب لیکلی دي چې هر هغه څوک چې دا غواړي چې ما ته نجات ملاو شي او ما ته راحت ملاو شي هغه دې د الله تبارک وتعالی د یو دوست سره یو خاص رابطه جوړه کړه او د هغه په زړه کې د ځان له ځای پیدا کړه ځکه چې الله تعالی د خپلو اولیاو زړونو ته په شواروز کې او یا کرت د رحمت په نظر سره ګوري چې د چا نوم په هغه زړه باندې لیکل شوی وي هغه نوم هم د الله تبارک وتعالی د رحمت ته نظر نه لاندې راشي نو ولی جوړېدل خو ډېره مشکله خبره ده او ډېره سخته خبره ده لیکن د ولایت چې کومه لار ده موږ صاحب مبارک فرمایل چې منشور د ولایت چې دی دا ذکر دی د لا اله الا الله محمد رسول الله دی الله تعالی د وحدانیت دا ذکر او د الله تبارک وتعالی د حبیب صلی الله علیه وسلم سره په درود شریف باندې رابطه کول دا کوم دلته چې تلاوتونه شوي دي ختمونه شوي دي درودونه ویلې شوي دي کیمیات صاحب تاسو ته بیان که زرګونه ختمونه دي او د سورت یاسین ورد دی او د سورت کوثر ورد دی او سورت اخلاص ورد دی او درود شریف دی او دلایل خیرات شریف ختم شوی دی او صاحب مبارک په اجازت باندې لاس به اوچت کړو او دا خپلو صاحبانو ته هدیه کړو اللهم امین الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين يوزل الحمد اول اخر درود شریف یوزل الحمد درې ځله قل هو او صاحب مبارک او د صاحب مبارک چې څومره مرشدان او استادان او دغه مریدان او متعلقین د دنیا نه تللي دي هغه ټولو ته وربخښي اللهم صل علی سیدنا